لکه دې مصطلح ته وګوره وهابي ته وهابي څوک دی د دې وهابي یو تاریخ راته بیان کړه هېڅ تاریخ نشته یو فرقه په دنیا کې داسې نشته چې هغه ځان ته وهابیان نه د وهابیتوب طرف ته چا دعوت ورکړی او دا نوم بولي یې دی چې خلک ترې متنفره شي نو غټه کنځلې زموږ خلکو منځ کې دی فلانی وهابي دی لکه څنګه چې وګوره یزید رحمه الله د معاویه رضی الله عنه زوی صحیح د هغه نه ښه کارونه به هم شي غلط هم شي د ګناهونو نه پاک نه و وګوره د شیعهګانو روافظو په هغه دومره دروغ تړلي دي او دومره تعصب یې ورسره دی ځکه چې د معاویه رضی الله عنه زوی دی او معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان زوی دی هغه دوی سره نه لیکي د شیعهګانو نو هغه یزید نوم یې موږ ته کنځله کړه چې اوس موږ چاته وایو چې ظالم دی نو موږ اوس هم یزید دی اخوا موږ بیکګراونډ یا شاته خلفیې نه موږ خبر نه یو چې د یزید دا نوم دې مرتبې ته څنګه رارسېدلی اوس خلکو استعمال کړی پښتان خو هغه قوم دی چې ځان دله دومره نه ستړی کوي چې تحقیق وکړي تو بیانېده ده به یې اورېدلی به ده اورېدلی به ده وخت سره وایي ته شان وهابي څه ته وایي ما خو بې لږ پوه وکړه ضرور راشه ما سره کښېنه دلته راشه د ورورولۍ په ماحول کې وکړو ته صرف ما پوه وکړې چې وهابي څه چا ځان ته وهابي ویلی او د وهابي کوم مذهب دی دته هېڅ حقیقت نه دی معلوم صرف دته بعضو په منبرونو ناستو دا نوم دې دپاره استعمال کړی دی چې دی متنفره شي نو دی کور کوي وهابي نو چې دی وهابي ووایي نو هغه نور چې کوم ناست هغوی غوږونو له هسې لاستولی وي استغفرالله خو دې ګریوانو ته هېڅ پته نشته چې وهابي څه شي لکه ما سره بعض کسان رابطې وکړي د غرب یو کس رابطه وکړه ما ته وایي چې مسله ما ته دا راپېښه شوې ده چې له ډېر وخت نه زه ستا دا معلومه وم په دې مطمئن یم ځکه چې قرآن او حدیث خبره ده خو دا خلک ما ته وایي چې ته وهابي ما ته وهابي پېژنې وایي نه ما چېرته وایي چې زه وهابي یم وایي نه ما دا خلک راته وهابي وایي ما دغه وهابي دی ته چې ما نه ویلي ځان ته زه قرآن او حدیث تابعدار یم الحمدلله اوس نو دا وهابیتوب خو په ټولو کې چې هر مسلمان د قرآن او حدیث تابعدار دا فرقې مرقې دا مذهبونه دا قیسې د دې مولیانو ته معلومې دي عوام غریبانان په فطرت باندې دي لکه ما سره یو کس میلاو شي په لاره باندې دنیا خلک داسې ما سره میلاویږي کور ته راشي مجلس ته راشي جومات یاره موږ ته یو مسله راپېښه شي څه مسله دا زه ورته یم دې باره کې خو دلیل داسې دی یا قرآن کې الله یا پیغمبر یا حدیث بس جواب ورته میلاو شي لاړ شي روان شي یو هم دا نه وایي چې دا کوم جواب چې تا ما له راکړی دا د دیوبندیانو دی که نه دا د بریلیانو دی که نه دا دغه دی د قادري مذهب والا دی او که نه دا د جماعت المسلمین دی او که نه دا د عثمانیانو جواب دی او که نه دا د کومې فرقې جواب دی یو هم دا تپوس نه کوي چې که ورته زه وایم الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي بس مطمئن شي روان شي نو عوام په فطرت دي او دا جاکه موږ ته دي بعضو مولیانو جوړه کړې ده موږ د یو بل سره په جنګ کړي او دا شته اختلافات د مسلمانانو یو بل سره په زړونو کې کوم چې دا اختلافات ورته هم را پیدا کړي چې د مذهب جدا دی او د هغه مذهب جدا دی او د هغه کیسه جدا ده او د جدا دی هېڅ جدا دی ټول یو دین دی یو مذهب دی یو اسلام دی یو ورورولي ده او دا څومره امامان چې دي د دین دا مشران حق پرست علما دا دوی تقسیم کړي نه دا تقسیمول نه دي پکار دا ټول زموږ امامان دي ټول زموږ علما دي ولې ته یو امام رانیسې او زه بل رانیسم ولې ستا دا امام زه خپل امام نه ګڼم او ولې ته زما دا امام خپل امام نه ګڼې ولې داسې کافرو زما ده یا ستا دا کافرو چې دی خپل امام نه ګڼم یا زما دا امام جاهلو چې ته د مذهب باندې نه راځي یا ستا دا جاهلو چې زه د هغه مذهب نه منم ټول زموږ امامان دي الحمدلله ټولو د دین خدمت کړی ټولو د دین بیان کړی موږ ټول منو الحمدلله